जाने वाले दर काफिले पर फायरिंग हुई है। डायरेक्ट मंजूर पश्तीन के गाड़ी पर पुलिस और एफसी फोर्सेस ने फायरिंग किया है। जानी नुकसान का खदशा है। इस वक्त चमन शहर में ही मंजूर पश्तीन मौजूद है। वो आज तुरबत धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे। उसके गाड़ी पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है और उसके गाड़ी के अंदर में मुकम्मल तौर पर आवाम निकले हैं रोडों पर। मंजूर पश्तीन के गाड़ी पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। हो सकता है किसी जानी नुकसान का खदशा हो। इस सूरतहाल से देवस्थान सूरतहाल دا د سیمج روانو کوټل فرامن توګه د پرلط سو تو پریدي سنټر ناکا باندې یو سندای سیچو دی سیمج باندې موټران کاټ کله او زموږ موټر په درخت کې ومشتي او موږ روان سلو د اچانک فایرینګ شروع کړ. انداندون فایرینګ مخامخ سټیټ فایرینګ خاص د مشر وشاته زناسوم په موږ باندې زموږ موټر اوس پر بایپاس باندې دی چې کومې ګولۍ و په دغه په کې لګېدلې دي خو د خدای فضل دی چې مشر منظور احمد پښتون بچاو او موږ برته در پرلته راورساوی او زه یو خاص ټول شاریان ته کوم چې دا خلک یو منصوبه جوړه کړې ده چې دا 15 ورځې پرلط وچلېدی دوی اوس یو شی کوي چې د عوام په اشتعال کې راشي. زه د ټول عوام څخه خواست کوم چې ما یو غلط قدم ما اخلي ځکه دا خلک چې دی اوس موږ څخه غلط استفاده کوي. یو ور بیا ټول عوام ته خواست کوم چې غلط قدم به څوک نه اخلي. مشر شکر دی بچاو دی او دی دا غواړي چې یو شی پیښ شي. موږ ټول ته خواست کوو چې پر امن اوسئ پر امن اوسئ. مشر موږ بیا وایي خو اوس به درو ساعته دلی چې څو پرلط نه یې دغ سوی اوس به دلی مخکې موږ بیا وایي د پی ټی ایم